د درې ولایتونو هرات، فراه او نیمروز قومي مخورو د قومي یووالي او کورنیو شخړو په تړاو د سلا مشورو شریکولو په پار ختیځ زون ته سفر کړی او ننګرهار کې قومي مخورو سره ګډه غونډه وکړه. په دغه غونډه کې مرستیال والي مولوي عزیز الله مصطفی په ختیځ زون کې د قومونو ترمنځ د یووالي خبره وکړه او زیاته یې کړه چې د قومي مشرانو او حکومت ترمنځ هیڅ ډول واټن نشته. الله پاک دې هغه چاته خیر کثیر ورکړي چې دغه فکر او ذهن سره پیدا شوی چې د افغانستان مختلف قومونه، مختلف خلک د مختلفو ژبو والا د مختلفو قومونو نه خلک راټول شي او په ولایاتو وګرځي ترڅو ولسونو ته دا ښکاره کړي، ترڅو نورو ګاونډیو ملکونو ته، ترڅو ټولې دنیا ته دا وښیي چې افغانان واحد ملت دی او دا هېڅکله ټوټه کېدلی نه شي. الحمدلله دا ستاسې افتخار دی، دا ستاسې برکت دی. د امارت اسلامي او د ولسونو ترمنځ الحمدلله موږ واټن نه ګورو. د لویدیځ زون راغلي مشران محرم الحسین او عبدالحد وایي ختیځ زون ته یې په دې موخه سفر کړی چې د قومي شخړو او ستونزو د حل په موخه خپلې سلا مشورې قومي مشرانو سره شریکې کړي. دوی وایي افغانستان کې هیڅ ډول قومي او مذهبي تعصب نشته. چیز دومی که سبب رشد و ترقی جامعه می شود اتفاق، اتحاد، همبستگی و همدلی هست. الحمدلله چیزی را که ما احساس کردیم در ولایت همیشه بهار شما و در ولایت زیبای شما الحمدلله اتفاق، اتحاد و همدلی هست. ما آمدیم چهره های زیبا و انور شما، صورت های زیبای شما را با محبت و برادری ببوسیم. ما حامل پیام برادری هستیم. از شما هم تقاضامندیم که شما بزرگان قوم، مشران قوم، ملک صاحبان، اقوام معزز این پیام را به مردم خود برسانید که این مهربانی و این الفت در کشور ما گسترش پیدا کند، مشت محکمی باشد به دهن منافقینی که هنوز مزدور بیگانگان است برای نفاق کشور تلاش میکنند. ورته وخت د ختیځ قومي مخور معلم عباد او شان پاچا وایي دوی له حکومت ملاتړ کوي او د سر په بدله به د خپل ارضي تمامیت او سرحدونو دفاع کوي. مشرقي زون او لوی ننګرهار ولسونه متفق دي، اتحاد دي او اتفاق دي، د خپل نظام په څنګ کې ولاړ دي. د لویدیځ زون نه راغلو قدرمنو علما کرام او قومي مشران ستاسې د راتګ زموږ په لیمو باندې هر کله راشه الله مو راوله. د ننګرهار ولایت د مقام مشرانو د خوږیاڼي د سرحد نه نیولې د تورخم د سپینې څوکې پورې او د سپینې څوکې نه رانیولې د ګوشتې د کونړ د سرحدونو پورې موږ ولسونه در سره ملاتړ یو، موږ خپل سرحدات ساتو او چې په هر ځای کې مشکل پیدا شو زموږ په شینوارو کې یو متل دی وي چې دی ګز او دی میدان د ولایت مقام ته هدایت وکړه چې موږ په خپلو قومونه په توغونو او په جرګو او په مرکو سره راوځو او انشاءالله موږ به د خپلې خاورې د تمامي ارضیت نه لویش په لویش دفاع کړو. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته د حکومت په هڅو او قومي مخورو پر مټ ډیری قومي شخړې هواري شوي او دا لړۍ لا هم دوام لري.